بسم الله الرحمن الرحیم چې د ظلم او وحشت تیاره اوږده شوه د نورو ړنګه له مکې نه راپاره شوه چې انسان د هوسونو تیارو ډوب کړه نو روښانه د رحمت یوه ډیوه شوه د انسان په نوم د مینې پیغام راغی او د کرکې پر ماڼۍ زلزله شوه چې د مینې پیغمبر مې پکې ځای کړ د زړګي ښار مې یثرب مدینه شوه. ستړي مه شئ ډېرو قدرمنو مېلمنو قربانو د خاص کونړ ولسوالۍ نه راغلیو امنیتي منصوبینو د پوهنتون استادانو د خاص کونړ او ګاونډیو ولسوالیو نه راغلیو روغتیايي مسؤلینو ډاکټر صاحبانو او د حاضر مجلس ټولو درنو برخوالو ته سلام. ستړي مه شئ او د ډاکټر صاحب لونګ یوسفزي د تازه چاپ شوي اثر چینایي درملنې په اړه په دې معلوماتي غونډه کې ستاسې له ګډون نه ډېره زیاته مننه کوو. د دې لپاره چې دا مجلس هم بابرکته بختور او منور شي د فیض او رحمت ملایک پکې وګرځي او د دې فرهنګي مرکز له انګړه په خیر او په خیر سره خپاره شو. په سر کې هم قاري صاحب فضل الله داخل ته بلنه ورکوم چې سټیج ته مهرباني وکړي او دا علمي غونډه د الهي معجزې عظیم الشان قرآن د څو مبارکو آیاتونو په تلاوت سره راپرانځي. قاري صاحب فضل الله داخل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. جزاک الله خیر الجزا. د قاري صاحب فضل الله داخل نه مننه کوم چې د پاک کلام څو مبارک آیاتونه راواړول او په خپل ګلورین غږ یې د غونډې فضا ته خواږه وبخل. د اسلام د ستر پیغمبر مبارکه وینا ده چې فرمایي خیر الناس من ینفع الناس. په خلکو کې غوره هغه څوک دی چې نور د خیر او ګټه رسېږي. رښتیا ده چې موږ د خپل ځان او ټولنې د ژغورلو دپاره یوازې یوه لار لرو او هغه د اخلاص، نیکۍ، خواخوږۍ او نورو ته د خیر رسولو لار ده. شک نشته چې په دې لاره کې بلها وطن پرسته خواخوږو هستیو سرښندنې او علمي پنځونې کړي چې د دې نومیالیو په ډله کې یو هم د سمسور کونړ پر سینه راټوکېدلی ګل ښاغلی لونګ یوسفزی دی. لونګ یوسفزی څوک دی؟ لومړنی، منځنی او لوړې زده کړې یې چیرې او تخصص یې په کومه څانګه کې وکړ؟ له نامه سره یې د ډاکټر کلمه کله پیوند شوه او د چینایي درملنې په خورجین کې دلته نن له ځان سره څه راوړي؟ راځئ د دې پوښتنو د ځواب لپاره
زموږ قلمي ملګري شاعر لیکوال او د ستوري مجلې مسؤل مدیر استاد عرفان الله کوټوال ته ورشو چې خپل لیکنه درنو حاضرینو سره شریکه کړي. کوټوال صاحب مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. د هیواد څخه په زرګونو کیلومتره لرې د المان هیواد کې مهاجر متخصص رزقو ښاغلي لونګ یوسفزي ته خپل پلرني ټاټوبي ته د افغانستان د کونړ ولایت خاص کونړ ولسوالۍ او سیمې قدرمنو رزپوهانو صاحبانو ته د افغانستان د اسلامي امارت د سیمهیزې ادارې ملکي او نظامي مسؤلینو ته د بېلابېلو ټولنیزو جوړښتونو غړو ته او د انساني معیار د لوړولو بنسټیزې ادارې د پوهنې او د تحصیل د ډګر لارویانو او منصوبینو ته همدارنګه په ټوله کې د دې ناستې ټولو برخوالو ته لومړی سلام او ورپسې د هرکلي مراتب وړاندې کوم. ستړي مه شئ، هر کله راشئ. په نوبت سره د دې ناستې په هکله د تاسو سره څو لنډې جملې شریکوم. حامدا ومصلیا وبعد. د الهي کلام په ارشاداتو کې د رب لا یزال د حمد و ثنا څخه وروسته د هغه جل جلاله استازي نیکان او پرهیزګاران انسانان څو ځله ستایل شوي دي چې دغه ستاینه د سعادت او نیکبختۍ څرګند مثال دی. همدارنګه په نیکیو کې مرسته، په ګناه او زیاتي کې د نه مرستې غږ د بېپناه ذات واضح امر دی. د بشر په تاریخ کې هغه انسانان چې نورو ته د خیر رسولو په لټه کې وو او دي په نیکیو او ښو باندې ستایل شوي دي او ستایل کېږي، او هغه انسانان چې په ګناه او زیاتي سره د بشري ځواک د راپرځولو او نشت کولو هڅه کړې ده، د هغوی قباحت او بدي بیان شوې ده. بناءً د نن ورځې ناسته مو د انساني رنځورانو یا ناروغانو لپاره د رنځپوهنې په ډګر کې د یو لوی بدلون او نوښت قایله او شاهده ده. د هیواد او سیمې یو تن تکړه او زیارکښ متخصص رنځپوه ښاغلی لونګ یوسفزی د عبدالجلیل ملنګ زوی د کونړ ولایت خاص کونړ ولسوالۍ د تنر کلي کې په 3 اپریل 1980 میلادي نیټه سترګې غړولي او زیږېدلی دی او منځنۍ زده کړې په کونړ او پښتونخوا کې ترسره کړي دي. همدا ډول لوړې زده کړې د هیواد د ننګرهار او هرات پوهنتونونو د طب پوهنځي کې حاصل کړي. همدا شان په 2014 میلادي کال کې د داخلي په رشته کې په المان هیواد کې تخصص اخیستی دی. په 2021 میلادي کال د جرمني کولن د اکوپنکچر اکاډمۍ څخه په چینایي دودیزه درملنه کې ډیپلوم ترلاسه کړی دی او په همدې ترتیب په 2023 میلادي کال کې د المان د نوردراین د ډاکټرانو ټولنې په چینایي دودیزه درملنه کې لوړ سند ورکړل شوی دی. د نوموړي ښاغلي متخصص رنځپوه لونګ یوسفزي لخوا نه د رنځپوهنې او طبابت په ډګر کې د چینایي درملنه په پښتو ژبه یا اکوپنکچر د سرلیک لاندې یو کتاب په 186 مخونو کې په مورنۍ ژبه پښتو کې تالیف شوی دی چې په ساده او روانه پښتو ژبه د دغه لیکل شوي اثر څخه هر لوستی کس ګټه اخیستلی شي. البته د موادو برابرول او د هغې سیستماتیکه استعمالونه او کارونه یې بشپړه طبي چاره ده. همدا ډول د دغه کتاب پر مټ رنځپوهان او ډاکټر صاحبان کولی شي چې خپل ناروغانو ته د ستن نه نویستلو په میتود درملنه ترسره کړي پرته د کیمیاوي درملو څخه
چې دغه ډول درملنه په چینایي درملنې یا اکوپنکچر باندې پیژندل شوې ده. په چین او یو شمېر اروپایي هیوادونو کې مروجه او ښې پایلې لرلې دي. د طبابت او رنځپوهنې په ډګر کې د لومړي ځل لپاره د هیواد په کچه د دغه ستر خدمت او نوښت له امله د خاص کونړ د ادبي او کلتوري جوړښت په استازولۍ د قدرمن رنځپوه لونګ یوسفزي د زیار ستاینه او قدردانۍ کوو او همدا ډول د طبابت په ډګر کې دغه ستره لاسته راوړنه د ټولو هیوادوالو لپاره لوی ویاړ او ډالۍ ګڼو. همدارنګ د ادب او فرهنګ په ډګر کې هم د بهرنیو اثارو تالیف، ژباړه او خپرول په پښتو ژبه کې د ژبې د بډاینې او عمر د زیاتېدو متضمن بولو. سپارښتنه او وړاندیز پکې یو دا دی، دغه کتاب چې موږ وکته یو څه نیمګړتیاوې دا وي چې هغه په هیر کې شوي وي. د کتاب د چاپ کال او چاپ شمېر، چاپ ځای، دغه د مطبعې ادرس پکې نه و. د دې په خاطر موږ بیا د ډاکټر صاحب سره مشوره وکړه او هغې ته مو ویل چې کله دا کتاب د ماخذ دپاره پکارېږي نو دغه ادرس لازم دی چې پکې راشي. هغه هم فی الحال حل کړی، دغه ستونزه حل شوې ده. د یو مهر په واسطه باندې دغه ټول معلومات پکې بیرته ځای په ځای شوي دي. البته وړاندیز دا دی چې د بل د بیا ځل چاپ په وخت کې دغه کتاب کې دغه شیان په د کتاب په ضمیموي ترتیبونو کې راشي او هماغه شان دغه ستونزه پکې حل شي. دا یې لپاره په پای کې د راتلونکي لپاره د دروند ډاکټر صاحب لونګ یوسفزي د نورو مسلکي څېړنو په تمه او سترګې په لار یو. هیوادوالو ته د خدمت احساس یې تان او قلم یې څپان اوسه. ژوندی، خوښ او بریالی دې وي. په درنښت د استاد عرفان الله کوټوالي کور ودان چې د ډاکټر صاحب د شخصیت لاسته راوړنو او د نوي تازه چاپ شوي کتاب په اړه یې هر معلومات راسره شریک کړل. موږ په خپل وار ډاکټر صاحب ته او ټول حاضر مجلس ته د دې لاسته راوړنې او چاپ شوي اثر مبارکي وایو.